ها امید ساتم د والمارټ چې کوم بیسکس په هغې باندې به تاسو په ښکلي طریقې سره پوه شوي وي او زما دا امید دی چې تاسو ته به د دې پورې هېڅ قسم څه مسله نه وي ځکه زما کوشش دا دی چې زه تاسو بالکل په اسانه او په سمپل طریقې سره پوه کړم ښه د دې نه بعد زموږ ټارګېټ چې دی هغه دی والمارټ ټو والمارټ ډراپ شپینګ ټیک شو لومبی خو زه تاسو ته دا خبره وکړم که چېرته تاسو په خپل نیو اکاونټ باندې صرف والمارټ ټو والمارټ ډراپ شپینګ کوئ یا ډایرکټلی ډراپ شپینګ کوئ نو هغه ریکمنډډ نه دی ډایرکټلی ډراپ شپینګ چې دی هغه بیخي ریکمنډډ نه دی او والمارټ ټو والمارټ ډراپ شپینګ چې دی دا هم ریسکي دی خو په دې کې زموږ صرف یو مقصد دی او هغه دا دی چې دا به موږ صرف ایز ا ټیسټینګ کوو که چېرته تاسو والمارټ ټو والمارټ ډراپ شپینګ کوئ یا تاسو 2 سټیپ ډراپ شپینګ کوئ نو تاسو صرف په دې مقصد وکئ او تاسو صرف د دې لپاره وکئ چې تاسو ته دا پته ولګي چې یاره د WFS لپاره یو بیسټ پروډکټ کوم یو دی او یقینا تاسو ته په دې کې دا پته ولګي مطلب تاسو یو 13 40 پروډکټس چې دي هغه تاسو سیل کړل مطلب تاسو د هغې یو 15 یونټ چې دي هغه تاسو سیل کړل نو تاسو ته په خپله پته ولګي چې یاره د WFS لپاره بیسټ پروډکټ کوم یو دی ځکه په دې کې ګورئ د امازون په شانتې داسې ټولز نشته چې په هغې باندې موږ پروډکټ ریسرچ کوو په دې کې به تاسو ټیسټینګ کوئ او د ټیسټینګ موږ سره دا دوه طریقې دي یا به تاسو والمارټ ټو والمارټ ډراپ شپینګ کوئ او یا به تاسو 2 سټیپ ډراپ شپینګ کوئ نو چې کله تاسو په دې کې یو 13 یونټ چې دي هغه تاسو سیل کوئ نو تاسو ته په خپله پته ولګي چې یاره د WFS دپاره ښه پروډکټ کوم یو دی کوم یو زموږ دپاره بیسټ پروډکټ دی نو زه تاسو ته دا نه ریکمنډ کوم چې تاسو صرف والمارټ ټو والمارټ ډراپ شپینګ وکئ او 2 سټیپ چې دی هغه بیا هم ریسکي نه دی والمارټ ټو والمارټ ډراپ شپینګ او مطلب ډایرکټلی ډراپ شپینګ چې دی هغه بالکل ریکمنډډ نه دی ټیک شو که دا مونږ کوم نو په دې کې به زموږ مقصد دا وي چې مونږ څه وکړو چې مونږ WFS طرف ته لاړ شو او دې کې یو ټریک دی هغه زه تاسو ته ښیم که چېرته تاسو والمارټ ټو والمارټ ډراپ شپینګ کوئ نو کم از کم چې 30% تاسو سره دغه وکئ WFS وکئ چې 30% سره تاسو WFS وکئ نو تاسو به سیکیور یې انشاءالله بیا به ستاسو اکاونټ چې دی هغه به بیا نه خرابېږي 30% WFS او باقي والمارټ ټو والمارټ یا مطلب 2 سټیپ ډراپ شپینګ چې کله مونږ والمارټ ټو والمارټ ډراپ شپینګ سٹارټ کوو نو په دې کې مونږ ته د یو څو څیزونو ضرورت دی چې په هغې کې به لومبی مونږ سره وي بایر اکاونټ دا اوس مونږ سره سیلر اکاونټ دی تاسو کتلی شئ یو به مونږ سره وي بایر اکاونټ د بایر اکاونټ مونږ ته ولې ضرورت دی د بایر اکاونټ مونږ ته په هغه ټایم کې ضرورت راځي لکه فار ایگزامپل تا ته آرډر رالی صحیح شو تا ته آرډر رالی تا لیسټینګ کړی دی ته والمارټ ټو والمارټ ډراپ شپینګ کې د والمارټ ټو والمارټ ډراپ شپینګ مطلب دا دی چې په والمارټ کې مونږ سره 2 لیسټینګز وي یو ته ویلی شي والمارټ لیسټینګ او بل ته ویلی شي سیلر لیسټینګ اوس دې دواړو کې څه فرق دی لکه فار ایگزامپل یو لیسټینګ دی د سیلر او بل دی د والمارټ دغه سیم پروډکټ چې دی دا والمارټ هم لیسټ کړی دی او دا سیلر هم لیسټ کړی دی خو سیلر چې دی دغه آیټم چې دی دغه پروډکټ چې دی هغې په $30 باندې لیسټ کړی دی او والمارټ چې دی دغه آیټم چې دی یا په 20 یا په 18 یا په 22 په دې باندې لیسټ کړی دی مطلب د والمارټ پرایس چې دی هغه به د سیلر نه کم وي نو بیا به مونږ څه کوو چې کله مونږ چې کله میټ وکړو د سیلر په لیسټینګ کې صحیح شو مونږ په $30 باندې دغه پروډکټ چې دی دا مونږ ولګو چې یاره دا پروډکټ چې دی دا مونږ سره په $30 باندې میلاویږي او همدغه پروډکټ چې دی همدغه سیم پروډکټ چې دی دا والمارټ لګولی دی په 22 باندې یا په 20 باندې خو زمونږ نه کم لګولی دی اوس چې کله مونږ ته آرډر راشي نو مونږ به څه وکړو مونږ به ډایرکټ لاړ شو والمارټ ته او دغه آرډر چې دی دا به مونږ د والمارټ نه کسټمر ته شپ کړو مونږ ته چې کله آرډر راشي نو مونږ سره به د کسټمر ټول ډیټیلز موجود وي ټول ایډرس به مونږ سره وي د کسټمر ایډرس به مونږ سره موجود وي نو مونږ به څه وکړو مونږ به لاړ شو ډایرکټ والمارټ ته او د کسټمر په دې ډیټیلز باندې به مونږ د والمارټ نه آرډر شپ کړو نو دې ته ویلی شي والمارټ ټو والمارټ ډراپ شپینګ د دې نه مخکې به مونږ سره وي بایر اکاونټ چې مونږ د هغې نه آرډر کوو صحیح ده نو مخکې به مونږ څه کوو مونږ به بایر اکاونټ کریټ کړو اوس زه تاسو ته ښیم چې مونږ به بایر اکاونټ څنګه کریټ کوو یو دا دی سیلر اکاونټ تاسو کتلی شئ دا او یو وي بایر اکاونټ به انشاءالله اوس زه تاسو ته ښیم چې دا مونږ څنګه کریټ کوو
دلته موږ څه وکړو کروم به اوپن کړو او دلته موږ سرچ کړو walmart.com صحیح شو یا والمارټ دا ما سرچ کو دا لومبه چې walmart.com دا به زه اوپن کړم دلته تاسو کتلی شئ د سایټ ته ساین ان یا اکاونټ sign in or create account په دې باندې باندې کلیک وکړئ دلته چې ایمیل ایډرس دلته زه خپل ایمیل ورکوم دلته به تاسو کوشش کوئ چې دلته تاسو د یو اس فون نمبر ورکړئ پاسورډ تاسو بس د ځان یو سترونګ پاسورډ ورکړئ دا صرف زه تاسو ته یو اگزامپل درکوم نو دلته به تاسو ته ویریفیکیشن کوډ درشي اوبه تاسو دلته پوټ کړئ او ویریفای اینڈ کریټ اکاونټ بس په دې باندې کله تاسو کلیک وکړئ ستاسو اکاونټ چې دی هغه به کریټ شي د دې پورې ستاسو کار وشو ستاسو اکاونټ چې دی هغه به کریټ شي صحیح شو دا بالکل ایزی میتھډ دی په دې کې څه مطلب راکټ ساينس نشته که بیا هم تاسو ته مسله او بیا ماته ووایي زه به درته انشاءالله اکاونټ چې دی هغه به زه کریټ کړم بایر اکاونټ چې دی هغه به درته زه کریټ کړم ټیک ده اکاونټ که چېرته تاسو سره د یو اس نمبر نه وي نو بیا دغه وکړئ داسې وکړئ چې دغه نه پرچیز کړئ پلی سټور باندې ملاویږي مختلف دغه وي وای کی نمبر چې دی هغه پرچیز کړئ او په هغې باندې خپل بایر اکاونټ جوړ کړئ صحیح ده 1 منت دپاره هغه پرچیز کړئ خپل اکاونټ چې دی هغه صرف کریټ کړئ ټیک ده بالکل ایزي کریټ کېږي دې کې څه راکټ ساينس نشته بس صرف دلته راغلی ایمیل عام مونږ چې څنګه خپل ځان دپاره یو اکاونټ کریټ کوو هماغه رنګې د هغې نه هم ایزي طریقه د هغې نه هم ایزي میتھډ دی بس صرف فون نمبر جیمیل او دا به ایډ کړئ فرست نیم سیکنډ نیم فون نمبر جیمیل دا به ایډ کړئ ستاسو اکاونټ چې دی هغه کریټ شي هغې د هغې نه بعد به ستاسو نمبر ته او ټي پي راشي او ټي پي به تاسو دلته پوټ کړئ او اکاونټ چې دی هغه به کریټ شي ها د دې نه بعد چې کله ستاسو بایر اکاونټ جوړ شي نو صرف اکاونټ نه خو اډر نه لګي صحیح ده که نه چې تا اکاونټ جوړ کړو بس ته به ترې اډرونه لګي داسې خو نه ده که نه ته به بیا په دې کې خپل کارډ ډیټیلز چې دي هغه پکې ایډ کړي صحیح ده لکه مطلب ستا کوم ورچوال کارډ وي یا مطلب تا سره ډیبټ کارډ وغیره وي هغه دې کې ایډ کړي چې ته بیا اډر لګي لکه ما سره اوس الریډي چې زما اکاونټ ما سره شته زما چې کوم کلاینټ دی هغه ما ته اکاونټ راکړی دی سیکنډ سټیپ به بیا دا وي په دې کې چې ته به په دې کې دغه ایډ کړي په دې کې به ته کارډ ایډ کړي چې ستا سره کوم یو کارډ وي هر یو کارډ وي تا سره هغه پکې ایډ کړي چې ته ترې اډر لګي او لومبی خو تاسو کوشش کوئ چې کله تاسو کارډ ایډ کوئ چې تاسو سره وی پی ایس وي او یا تاسو سره وی پی این وي که په وی پی این باندې نه کېدل نو تاسو بیا ضرور چې دی هغه به بیا وی پی ایس به بیا پرچیز کوئ یا به وی پی ایس پرچیز کوئ او یا به پیډ وی پی این چې دی هغه به یوز کوئ ټیک ده که ایرر پکې راتلو او که نه راتلو ورکې نو تاسو اول همداسې کوشش کوئ که ایډ کېدو که نه ایډ کېدو نو بیا تاسو کوشش وکړئ چې بیا وی پی ایس یا وی پی این ورته آن کړئ ټیک ده نو لومبی موږ دلته اکاونټ باندې کلیک وکړو ښه دلته بیا موږ څه وکړو والمارټ پرچیز هسټري په دې باندې به کلیک وکړو نو دلته تاسو کتلی شئ دلته به تاسو دا سکرول ډاون کړئ او دلته به تاسو ته راشي سیټینګ په سیټینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ چې په سیټینګ کلیک وکړئ تاسو دلته تاسو کتلی شئ ویلیډ په دې باندې به کلیک وکړئ ویلیډ باندې چې تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو کتلی شئ که دلته خو ما الریډي خپل ډیټیل چې دي کارډ ډیټیل چې دی هغه ما ایډ کړي دلته تاسو ولیکئ ایډ نیو
پیمنٹ میتھډ په دې باندې تاسو کلیک وکړئ یا ایډ پیمنٹ میتھډ به لیکل شوی وي په هغې باندې کلیک وکړئ او ستاسو چې کوم د کارډ ډیټیلز دي هغه به تاسو دلته ایډ کړئ چې کوم یو کارډ وي تاسو سره کریډټ کارډ ډیبټ کارډ پے بای بینک ګفټ کارډ وغیرہ چې هر یو کارډ وي تاسو به دلته د هغې ډیټیل ایډ کړئ او بیا به تاسو څه کوئ د دې نه بیا تاسو آرډرز کولی شئ ښه تاسو به مطلب په دې طریقې سره به تاسو خپل د کارډ ډیټیلز چې دي هغه به ایډ کړئ امید ساتم انشاءالله چې تاسو یو ځل دا ویډیو ګورئ نو دوباره کتلو ته بیا ضرورت نه وي په دې طریقې سره تاسو چې کوم د کارډ ډیټیلز دي هغه تاسو ایډ کولی شئ ښه چې کله مطلب تاسو بایر اکاونټ هم جوړ کو په هغې کې تاسو خپل کارډ هم ایډ کو د دې نه بعد به موږ د والمارټ ممبرشپ ولو یا والمارټ ممبرشپ هم ورته وایي او والمارټ پلس هم ورته وایي اوس د دې څه فایده ده د دې دا فایده ده چې کله تاسو سره مطلب ممبرشپ وي نو والمارټ نه چې کله تاسو آرډر کوئ نو تاسو ته به فری شیپینګ هم درکوي او بل به تاسو ته ډسکاونټ هم درکوي چې کله تاسو سره ممبرشپ وي والمارټ پلس وي تاسو سره یا والمارټ ممبرشپ وي دلته تاسو کتلی شئ اکثر خلک ورته والمارټ پلس وایي او دې ته والمارټ ممبرشپ هم ویلی شي چې کله تاسو سره والمارټ ممبرشپ نه وي والمارټ پلس تاسو سره نه وي نو بیا تاسو په دې باندې ډراپ شیپینګ نشئ کولی مطلب تاسو بیا لوس کې راځي نه به تاسو ته مطلب فری شیپینګ میلاویږي او نه بیا تاسو ته ډسکاونټ میلاویږي دلته به تاسو کوئ دلته به اکاونټ باندې کلیک وکړئ هماغه رنګې چې یا دلته تاسو ډبلیو پلس باندې کلیک کولی شئ یا به دلته موږ داسې وکړو اکاونټ باندې کلیک وکړو دلته بیا کته تاسو کتلی شئ والمارټ پلس په دې باندې به کلیک وکړئ اوس آلریډي چې ما سره ممبرشپ شته دی خو زه تاسو ته دلته یو ټریک ښیم تاسو ته بیا دا پیسې چې دي چې کوم ممبرشپ ستاسو نه منتلی چارجز کټ کیږي نو دا به تاسو ته بچت وي مطلب تاسو ته ممبرشپ هم میلاویږي او بل به داسې وي چې تاسو ته به فری ممبرشپ میلاویږي مطلب ستاسو نه به چارجز نه کټ کیږي د هغې دا طریقه ده اوس آلریډي ما سره ممبرشپ شته دی چې کله تاسو د دې ځای نه ممبرشپ بای کوئ د 1 منت دپاره فار ایگزامپل نن چې دی 1 ډیټ دی چې کله تاسو ممبرشپ بای کو نو تاسو کوشش کوئ چې کله مطلب 28 شو مطلب 1 منت پوره کېدو نه مخکې 2-3 ورځې یا یو ورځ مخکې چې خپل ممبرشپ واپس کینسل کوئ چې کله تاسو دا کینسل کوئ نو ستاسو پیسې چې دي به واپس تاسو ته ریفنډ شي مطلب تاسو ته به واپس میلاو شي د والمارټ د سایډ نه صحیح شو چې کله تاسو ته ریفنډ میلاو شي د هغې نه بعد بیا ممبرشپ والی دغه رنګې د میاشت د پوره کېدلو نه مخکې 2 ورځې یا یو ورځ مخکې چې واپس ممبرشپ چې هغه کینسل کوئ نو په دې وجه به ستاسو نه دا پیسې چې دي دا به ستاسو نه کټ کېږي ممبرشپ به تاسو ته فری میلاویږي دا طریقه ده خو ممبرشپ کې اکثر دا مسله وي چې تاسو دې ځای نه اکټیویټ کوئ نو نه اکټیویټ کېږي صحیح شو نو د هغې لپاره بیا یو زبردسته طریقه دا ده د ټول نه اسانه چې تاسو په هغې باندې نه په عذابېږئ دا ده چې تاسو یا والمارټ ته ایمیل وکړئ یا تاسو والمارټ ته کال وکړئ نو به ډایرکټلی چې تاسو ته به ممبرشپ چې دی هغه به تاسو ته اکټیویټ کړي به تاسو ته ډایرکټلی ولګوي ټیک شو دا طریقه هم د دې ځای نه کېږي خو د دې نه ډېر په مشکله لګي تاسو به پرې ټرای کوئ بار خو نه به لګي نو د هغې لپاره بیسټ طریقه دا ده او بیسټ آپشن دا دی چې تاسو یا والمارټ ته ایمیل وکړئ او یا ورته کال وکړئ ډایرکټلی نو تاسو ته چې دی ممبرشپ به ستاسو اکټیویټ شي زه تاسو ته ریکمنډ کوم چې تاسو وکړئ والمارټ ته ایمیل وکړئ یا ورته کال وکړئ بالکل اسانه طریقه ده زه درته ښیم چې تاسو به والمارټ سپورټ ټیم چې دی هغې سره به تاسو څنګه کنټیکټ کوئ ګور د هغې اسانه طریقه ده تاسو به څه وکړئ دلته به راشئ والمارټ چې کوم سیلر سینټر دی ټیک شو دلته به راشئ دا مین پیج هوم پیج چې دی دلته به راشئ او دلته تاسو کتلی شئ یو سیټینګ آپشن دی او یو دی موږ سره دلته کوېسچن مارک رنګې آپشن دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو کتلی شئ کنټیکټ سپورټ په دې باندې به کلیک دلته انټر یور ایشو هیر دلته چې کوم ایشو وي تاسو ته هغه به دلته تاسو د هغې ډسکرپشن به صرف تاسو ولیکئ خو ډېر شارټ مو لیکئ د چیټ جی پي ټي نه راوالئ مطلب چې تاسو ته کومه ایشو وي مطلب ممبرشپ زه اکټیویټ کوم نه اکټیویټ کېږي که نه داسې یو ډسکرپشن به په چیټ جی پي ټي باندې جوړ کړئ یا تاسو خپله ولیکئ او هغه به دلته اپلوډ د هغې نه بعد به تاسو په نیکسټ باندې کلیک ګور دلته به زه ولیکم زه به د ځان نه داسې یو شارټ رنګې ولیکم ډسکرپشن
صحیح شو دا ما ولیکو او د دې نه بعد به زه کوم نیکسټ صحیح شو کنفرم او دلته بیا تاسو کوئ get touch with us او دلته چې مطلب ستاسو کومه ایشو وي تاسو کوشش وکړئ چې د هغې سکرین شاټ ورته سینډ کړئ نو ستاسو مسله چې د هغه به حل شي او که بیا داسې هم نه کېږي نو بیا تاسو کوشش وکړئ چې بیا ورته کال وکړئ خو دغه چې دی که نه چې که چېرته تاسو هغې سره دغه وکړئ چیټ ورسره وکړئ والمارټ سپورټ ټیم سره نو هم ستاسو مسله چې د هغه بالکل 100% چې دی ستاسو مسله حل کېږي که صرف تاسو والمارټ سپورټ ټیم سره چیټ وکړئ او که نه کېږي بیا ورته کال وکړئ صحیح ده تاسو سره به وای کی نمبر وي نو په وای کی نمبر ورته کال وکړئ خو په چیټ باندې ستاسو مسله چې د هغه اول حل کېږي کال ته ضرورت نه راځي ستاسو ټیک شو دلته تاسو وکړئ دلته تاسو خپله ایشو ډسکرایب کړئ چېرې زه والمارټ ممبرشپ اکټیویټ کوم او نه کېږي او کوشش وکړئ چې سکرین شاټ هم دلته ایډ کړئ او سبمیټ کړئ